عام خلک د پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د بندېدو پریکړه ستایي. د پاکستان له لوري د افغانستان د هوایي حریم د نقض او د هوایي پریډونو له ترسره کېدو وروسته چې په ترڅ کې یو شمېر ملکي وګړي شهیدان شول، د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې. د پیښې وروسته افغان ځواکونو د پاکستاني لوري بریدونو ته غاښ ماتونکی جواب ورکړ چې په نتیجه کې لسګونه پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله واوښتله. له یادو پیښو وروسته پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپلې سوداګریزې لارې وتړلې او سیاسي مسایل یې له تجارت سره وتړل، چې له دې کار سره د دواړو هیوادونو سوداګرو ته د پام وړ اقتصادي زیانونه واوښتل. د دغو تحولاتو په دوام د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په کابل کې د سوداګرو او پانګوالو سره په ناسته کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره ټولې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې دروي. ښاغلي برادر زیاته کړه چې د افغانستان سوداګریزې دروازې هغه وخت پرانیستل کېدای شي چې پاکستان د قوي او عملي ضمانت په ورکولو سره ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې به د سیاسي فشار په توګه د سوداګرۍ لارې نه تړي. د هیواد ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو سوداګرۍ ته مخه کړي. دې لارې نه یوازې زموږ تجاران زیانمن کړي، بلکې بازارونه او عام ولس یې هم له ستونزو سره مخ کړی دی. زه له ټولو محترمو سوداګرو څخه په ټینګار غواړم چې د صادراتو او وارداتو بدیل انتخابونه ژر عملي کړي، تر څو مو د پاکستان سره صادرات او واردات د خنډ او ځنډ سره مخ نشي. محترمو، کېدای شي چې په روسه ښکال هم دغه مشکلات پیښ شوه چې کله به د دوی د حاصلاتو موسم رالی، لار به خلاصه وه چې زموږ د مسلمانانو، زموږ د بزګرانو وخت د میوو، د انارو، د انګورو به رالی، دوی به هلته یوه بانه او په بله بانه لاره باندې بنده کړه. حتی تر میوو، تر موټرانو به هغه میوې څڅېدلې، اوبه یې. دوهمه، په دې کې هېڅ شک نشته چې زموږ د صحي سکتور اساسي ستونزه او د په کلنۍ ډول د سلګونه میلیونو ډالرو د وتلو اصلي علت له پاکستان څخه د بې کیفیته دوا ورود دی. له پاکستان څخه د دوا واردونکو څخه په ټینګار غواړم چې خپل واردات مو له نورو هیوادونو او نورو لارو څخه ترسره او ژر تر ژره له بدیلو لارو استفاده وکړي. که چا په پاکستان کې قراردادونه یا خریداري کړي وي، 3 میاشتې وخت ورکول کېږي. په همدې مدت کې دي خپل ټول حسابونه هلته تصفیه او کار دې راونغاړي. دا چې پاکستان په کراتو د سوداګرۍ پر مخ لارې تړلي او اوس یې هم تړلي دي، له تجارتي او بشري مواردو یې سیاسي استفاده کړې او د دواړو هیوادونو تجاران او صنعتکاران یې متضرر کړي دي. اسلامي امارت اړ شو چې پورتنۍ پریکړه وکړي. که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي، په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې یې بیا ونه تړي. درېیمه، د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي او هیڅ چاته یې د واردولو اجازه ورنه کړي. ورته مهال د ننګرهار او غزني اوسیدونکو سالم احمد او مدثر شینواري د اسلامي امارت پر هغه پریکړه چې له پاکستان سره هر ډول سوداګریز او تجارتي اړیکې له قوي ضمانت پرته پرې کوي وستایل او ویل چې افغان سوداګر دې پر بدیلو لارو فکر وکړي.
نو مدثر شینواری له ننګرهار څخه ښه پرېکړه کړې ده. موږ هم په دې پرېکړه باندې خوشحاله یو او غواړو چې څه رقم چې زموږ مشران کم کارونه کوي اوس مهال روان دي دا ډېر ښه کارونه دي و بغیر د دې نور خالي پاکستان خو نه دی، تاجکستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، روسیه ده، چین دی، ټولو سره موږ تجارت کولی شو. که چېرته زموږ تجاران وغواړي موږ ټولو سره تجارت کولی شو. نه خیر چې خالي پاکستان چې زموږ د میوو وخت راورسېږي پاکستان دروازه بنده کړي، پاکستان د میوو وخت چې شي دروازه خلاصه کړي، موږ ته دا تجارت هېڅ په درد نه خوري. ځکه موږ دلته یو هم یو شی مثال د خبرې چې هر شی څومره هغه وي موږ کولی شو چې هر ملک سره یعنې تجارت وکړو بدون د پاکستان نه غواړو چې پاکستان سره نور تجارت وکړو. ځکه چې زموږ د میوو وخت شي دو دروازه بنده کېدو د میوو وخت چې شي دروازه دو خلاصه وي. زما نوم صالح ګل ده، د غزني ولایت یم، د ګیرو ولسوالۍ یم. دا ښه پرېکړه ده ملا برادره خو ښه جواب ورکړی نه ده. څنګه چې د حاصلاتو وخت د افغانستان د دروازه وتړلې نه ده او کله وخت چې بیا د پاکستان وخت پاکستان پر مخ باندې دروازه خلاصه وي. ښه کار یې کړی ده چې دروازه یې تړلې ده. موږ ډېر باندې خوشحاله یو ځکه چې بلې لارې ته د تجارت پیدا کړي ازبکستان ده، تاجکستان ده، هند ده. باید چې موږ له نورو بارډرانو چې استفاده واخلو مطلق د پاکستان دروازه بنده وي. ښه کار یې کړی ده. موږ ټول باندې خوشحاله یو چې دروازه وتړلی شي. د اسلامي امارت دا پریکړه د هیواد د ملي ګټو خپلواکۍ او افغانانو د سوکالۍ په موخه شوې ده. دا چې له پاکستان سره سوداګریزې دروازې یوازې هغه وخت پرانیستل کیږي چې ډاډ ته لاسرسي سوداګري به د سیاسي فشار وسیله نه وي. هدف هم د هیواد د اقتصادي امنیت ترڅنګ د سوداګرو او تجارانو هوساینه او خوندیتوب دی.